السلام علیکم. مننه کوم د عبران نادان بھائی، ډیره شکریا، ډیره مننه په الله ګران چې په خپل دې قیمتي وخت کې موږ له وخت راوسته او تاسو موږ ته دا بلنه راکړه او دا ریکارډینګ موږ نه وکړو. نو ډیره مننه، ډیره شکریا، په الله ګران شي. نو دا عبران نادان بھائی تاسو ته ډالۍ چې دا یو نظم دی وی عنوان دی دا څنګه مسلمانی ده. نو وی غلا کوه ډاکې کوه نو دا مسلمانی ده، خندا کوه پیخې کوه نو دا مسلمانی ده، ډرامې کوه خاکې کوه نو دا مسلمانی ده، بېعزتي د چا د کلي علاقې کوه نو دا مسلمانی ده، سکول جماعت کې دماکې کوه نو دا مسلمانی ده، فراډ کوه دوکې کوه نو دا مسلمانی ده، ګډاګانې او ګانې کوه نو دا مسلمانی ده، دوه تنه جنګوه پکې تړکې کوه نو دا مسلمانی ده، بیا پکې جرګې او مرکې کوه نو دا مسلمانی ده. نو وی مړه پرېږده د یرې خښته د ایښې دروانې ده، نو دا څنګه مسلمانې ده. نو دا بل بند دی چې دلته په پوله پټي جنګ دی، دلته په میخه کټي جنګ دی، دلته په منګي او چاټي جنګ دی، دلته په لوټه او بالټي جنګ دی، دلته په لیډر او پارټي جنګ دی، دلته په میټرو او بیارټي جنګ دی. وی دلته د تورې لاټي جنګ دی، که څوک بایلي که ګټي جنګ دی، پلار بچی که رټي جنګ دی، په هر کلي په هر کور کې چټي جنګ دی. نو دا دلته هر بشر په جنگ وینم والله چې ځان ځاني ده. نو دا څنګه مسلمانی ده. او دا بل بند دی چې اشنا نه یار د یاره بیزار وینم، څوک ته اغیاره د انګاره بیزار وینم، څوک ته خوبه څوک بیداره بیزار وینم، څوک ته دعا څوک د ازاره بیزار وینم، څوک د جامو څوک ته بیزار وینم، دا دینداره ایمانداره بیزار وینم، پلار د زوی د پلاره بیزار وینم، دا بیکاره د روزګاره بیزار وینم، دا بیلارې او په لاره بیزار وینم، دا په قرار او بیقراره بیزار وینم. نو هسې په خوله وایې په کلي مې خانې ده. نو دا څنګه مسلمانې ده. وی دلته مینه محبت خرڅیږي، دلته راز او امانت خرڅیږي، دلته اذان او امامت خرڅیږي، دلته موز او اقامت خرڅیږي، دلته پیسه باندې عزت خرڅیږي، خو وخت په ضرورت خرڅیږي، دلته په حاشیه او ضلالت خرڅیږي، دلته خط او کتابت خرڅیږي، دلته هر څه په اجرت خرڅیږي، نو هر یو شی پکې خرڅیږي د سرونو ارزاني ده. نو دا څنګه مسلمانې ده. وی ټول مسلمانان خو چې د چا نه پته لګي، ټول مسلمانان خو د چا نه پته لګي، صرف د جماعت او د اذان پته لګي، د دې فیشن یې په ګرانه پته لګي، کیسه د ډېره ورانه پته لګي، همستانه هم زمانه پته لګي، لږ وګورئ ګریوان کې د بې ایمانه پته لګي، د مسلمان به د ایمانه پته لګي.